غریبی وا خودم رسخت درد ولی نو ما د وطن بچی پد حالات لیدلی نو ما د وطن بچی پد حالات لیدلی نو دا کوي اعظم خوندانو غرونه ونړوال دا کوي اعظم خوندانو غرونه ونړوال د بې وسیله. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ د شاته په کالۍ کې وئ. الحمدلله زمونږ د وچ ډوډۍ پروګرام چې د روژې له اول نه شروع دغه د الحمدلله تر اخره پورې په ډېر کامیابۍ سره راورسېدو. دا چې د ګوتو په شمار ورځې اختر ته پاتې دي، مونږ هم غواړو هغه لمبیانو سره چې مونږ کرداتونه کړي وو هغې سره حساب وکړو او دوی ته خپل حق ورکړو. تر اوسه پورې خلک راتلل مړی ښه خوښ دي انشاءالله که نه؟ د لاس نفره ټول کرټونه راوړل ورځ به لاس ډوډۍ وړي لاس ډوډۍ وړلې. ښه لیدونکو دا چې مونږ په مختلفو ځایو کې کرداتونه کړي لمبیانو سره، نو هغې جملې نه یو دغه هم دی او نورو ته به هم ځو، هغې ته مو خپل حق سپارو. نو ده ته به ورور ته خپل حق سپارو. دغه د پیسې وشمه راته صحیح شوي. ښه لیدونکو د خپل حق ورسېدو. هغه ورونو خویندو بیا هم ځانګړې مننه کوم چې تل یې د مونږ سره مرستې کړي دي او مونږ هم تر واقعي اړمنو رسولي دي. دا هغه خلک وو چې سبا او د بیګا د فرای ډوډۍ نه لرلې غریبان وو که نه همدغسې وه او د هر روژه ماته کې بې داسې دعاګانې کړي وي. ته څه وایې چې په دې مبارکه روژه کې او چې دسترخوان باندې ناست وي د الله امر ته انتظار وي هغې پورې نشي ماتولی کله چې د الله امر وشي او تاسو هغه ډوډۍ شي په دې کې همکاري کړې وي هغې باندې ماته کې دعاوې درته وکړي قبلې به نه شي حتما قبلېږي. ځانګړې مننه کوم زه نورو لوبیانو ته هلته به هم د دوی حق ورته سپارو. راځئ موږ سره اوس. قدرمن لیدونکو زموږ د وچ ډوډۍ پروګرام چې د روژې له اول نه شروع الحمدلله په ډېرې کامیابۍ سره دغه د روژې تر اخره پورې راورسېدو چې فقط د ګوتې په شمار ورځې اختر ته پاتې دي. هغه ورونه او خویندو چې موږ سره کومکونه کړي دي الله پاک د هغې ته پوره پوره اجرونه ورکړي. موږ غواړو چې دغه لمبیو سره حساب وکړو دوی ته خپلې پیسې وصول کړو. کوم نفر چې دوی سره د مونږ وو تقریبا 19,200 افغانۍ دغې ته سپارو. 19,200 افغانۍ ورو دغه دی واخلئ داسې دغه دونکو دا سرې سرې ډوډۍ واقعا ډېر خوند کوي. کله چې سړی وږی ډېر خوند کوي. بس الله پاک د هغو چا اجرونه او ثوابونه نصیب کړي چې موږ سره په دې وچ ډوډۍ پروګرام کې برخه اخیستې وي او الله د ټولو ته اجرونه ورکړي ټولو مسلمانانو ته. دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. غریبي وا خودم